نو الویز کمباین چې ټول یو ځای شي او لیبل هم ښکاره نه شي. ګوره دلته نوم هم نه ده چې دا پینټ پروګرام ده. که چېرته زه الویز کمباین وین د ټاسکبار از فل کلیک کم نو بیا هغه وخت دا دغسې یو ځای کېږي چې دلته ټاسکبار کې ځای نه وي. اوس ګوره که زه اپلای کړم دوی به ښکاره شي. وینه دا جدا ښکاري، دا ټاسکبار فول شو په دې خاطر چې کله فول وي ټاسکبار دوی کمباین کېږي که نه کمباین کېږي. که زه بعضې پروګرامونه بند کړم کمباین او ټاسکبار از فول. که چېرته دا وي نو همیشه به ټاسکبار پوره وي او دوی به یو ځای وي. که چېرته دا دریم کلیک کوو نیور کمباین بیا هېڅ نه کمباین کېږي، بیا به همیشه جدا جدا وي. ګوره دا جدا دا جدا. که چېرته ډېر خلاصوو همدلته واړه واړه راځي. که چېرته ډېر زیات شي چې نور دلته هېڅ ځای نه وي بیا دلته لکه دغه بټن دغسې یو بټن پیدا کېږي په دغه ځای کې. یعنې که زه پروګرامونه ډېر خلاص کړم مثلا زه ورډ پیډ هم خلاصوم، ګوره دوی راواړه شو که نه. مثلا بیا ورډ پیډ خلاصوم دوباره نور هم راواړه شو. نو که چېرې زما د پروګرامونو تعداد زیاتېږي دوی په هماغه اندازه وړه کېږي تر هغه حده چې نور ځای نه وي. چې کله نور ځای نه وي بیا هلته یو بل بټن پیدا کېږي. نو بیا چې هغه بټن وهو په دوه ځای کې راته ښیي، یو وارې به دا راته ښیي، بیا چې هغه بټن وهو بیا به هغه راته ښیي، چې بیا بېرته هغه بټن وهو بیا به دا راته ښیي. هغه په هغه صورت کې چې زموږ ستاسې شیان ډېر زیات خلاص شي. نو دلته یې سیټینګ شته چې څه رقم باید شي. نو که زه بېرته ورته وایم چې الویز کمباین اینډ هاید د لیبلز، بېرته به هغه یو قسم ته اوس ګوره ورډ پیډونه ټول یو ځای شوه، پینټ ټول یو ځای شوه. داسې نه کېږي چې پینټ ورډ پیډ په یوه ځای کې ښکاره شي، یو قسم پروګرامونه کمباین کېږي. پوه شوې؟ او که چېرته بېرته ورته وایي چې کمباین او ټاسکبار فول نو بیا به ټاسکبار فول هم وي او کمباین به هم وي. خو فعلا به یې دغه یو کلیک کړو. بل د نوټیفیکیشن ایریا، دغه ایریا ته نوټیفیکیشن ایریا وایي. ګوره موږ تاسو دلته نوټیفیکیشن ایریا لرو چې بعضې پروګرامونه چې موږ استفاده کوو هغه دلته راځي. اوس مثلا ساوند وینې دلته ده، بعضې شیان چې موږ انسټال کړي دي دغه سافټویرونه چې ما انسټال کړي دي نو ګوره دا دلته راځي. که غواړې چې دغو کې تغیرات راشي چې مثلا زه وایم چې دا دې دلته ښکاره شي یا دې دا هلته ښکاره شي یا دې دا والیم دغو کې ښکاره شي نو بیا به نوټیفیکیشن ایریا کلیکوي. اوس ګوره نوټیفیکیشن ایریا مثلا زه غواړم چې والیم پکې چینج کړم نو دلته به والیم وي. وینې زه ورته وایم چې شو اینډ اوس فعلا کوم یو ده اونلی شو نوټیفیکیشن ده چې په هغه ځای کې راته ښیي. که زه ورته وایم چې شو نوټیفیکیشن آیکن اینډ ده اوس ګوره اوکې کړم نو والیم به وینې دلته راشي. او که بیرته ورته وایم چې نه تنها نوټیفیکیشن ایریا کې دې راته ښکاره شي والیم ده، بیرته ورته وایم چې شو اونلی نوټیفیکیشن. اوس به صرف او صرف چېرې راته ښکاري په دغه ځای کې راته ښکاري. نو دا کوم پروګرامونه چې موږ انسټال کړي وي کوم آیکنونه چې دلته وي کولی شي چې صرف دلته ښکاره شي یا په دې ځای کې ښکاره شي. له دې ځای نه به یې چینجوي چې چېرته ښکاره شي. که صرف شو اونلی نوټیفیکیشن وي په دغه کې درته ښکاري او که چېرته شو آیکن ان نوټیفیکیشن وي بیا دلته آیکن هم درته ښیي او دلته به نوټیفیکیشن کې نه دلته صرف آیکن درته ښیي. دغه د دې تغیرات شو. که چېرې نوټیفیکیشن ایریا کې تغیرات راولئ ته راوستی شي فعلا به یې شو نوټیفیکیشن کې چې هلته راشي. دا نور ګوره د ټول د دغو پروګرامو دي چې دلته موجود دي او دلته موجود دي. هر یو کولی شي چې دلته ښکاره شي یا هلته ښکاره شي. دا شو. بل د یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ، دا بیا دغه منطقې ته وایي. دغه کونج کې وینې دغه شي ته ایرو پیک وایي. دا دغه کونج ته د ده وظیفه څه شی ده چې کله ګوره پوینټر په دې راشي په ډیسکټاپ کې چې د هر څو پروګرامونه خلاص کړي هغه ټول ورکوي. څه شی تا ته ښیي ډیسکټاپ راسن کوي. چې کله زه پوینټر بیرته ترې رایسته کړم بیرته هماغه حالت ته راځي. نو که کله ته غواړې چې ډیسکټاپ درته ښکاره شي نو زه مثلا زه دا پروګرام منیمایز کوم، دا بل منیمایز کوم، دا منیمایز کوم. که چېرې داسې ډېر مې خلاص کړي وي امکان لري چې وخت واخلي که نه تر څو زه ډیسکټاپ ووینم. نو اسانه طریقه یې فقط په دې پوینټر کېږده. چې کله پوینټر کېږدې ټول درڅه پټوي یا کلیک ورباندې وکړې هم ځای ده. بیرته کلیک یې پټېږي، کلیک وکړې ښکاره کېږي. وینې ټول په یو وارې درته منیمایز کوي. نو دغه شي ته چې دا ایرو پیک وایي. که چېرته دا کلیک نه وي بیا دا کار نه کېږي. اوس که زه په دې کرسر کېږدم هم نه کېږي تر څو کلیک یې کړم. چې کلیک وشي راځي که نه راځي. او که دا کلیک وي بیا کلیک ته ضرورت نشته، فقط پوینټر ورباندې کېږده. پوینټر کلیک ته ضرورت نشته، خپله یې درنه پټوي. دا شو ټاسکبار. بل د سټارټ منیو، که غواړې چې سټارټ منیو کې تغیرات راولې نو بیا به دا یو کلیک کوئ. په دې کې اوس ګوره اول کسټمایز ده. کسټمایز همیشه بدلېدو ته وایي. که غواړې چې تغیرات په یو شي کې راولې کسټمایز، هر ځای چې موږ کسټمایز ولیدو کسټمایز معنی تغیرات، چې مثلا یو شي کې تغیرات راولې. اوس د سټارټ منیو کې تغیرات راولم نو کسټمایز کلیک کوم. په دې کې اوس ګوره اول موږ کمپیوټر لرو. چې کله زه سټارټ منیو کلیک کوم دلته زه د څه شي آیکن لرم د کمپیوټر. دا څه رقم راته ښکاري ډسپلی از ا لینک، صرف یو لینک ده دلته ښکاري.
که چیرته زه په دې کې ډسپلی ایز ا منیو کلیک کم اوکې کم اوس به ګورئ هغه ډرایوونه اپلای به یې کړو دا یې اپلای اوکې اوس ګورئ دلته به منیو یې هم ښکاره کېږي چې په دې کې ما سره کوم ډرایوونه دي هر ډرایو ته چې زه هم راسن له دې ځای نه تللی شم بعضې وینډوزونه چې انسټال کړو منیو غوندې وي که نه چې کمپیوټر ته راشي دلته یې منیو ښکاري هغه بېرته له دې ځای نه چینجوای شو که زه بېرته ورته وایم چې ایز ا لینک دې شي نو بیا به بېرته ایز ا لینک وي چې اوس زه اپلای کړم نو منیو به نه وي بېرته به لینک کړي تر څو کلیک یې کړې بیا به کمپیوټر خلاصېږي دا نورې د دې نورو شی آیکنونه دي مثلا د کنټرول پینل او د ډاکومنټ د پروګرامو چې لینک غوندې ښکاره شي منیو غوندې ښکاره شي یا هیڅ آیټم غوندې ښکاره نه شي دا د منیو شو خو موږ تاسې هم دغه ډیفالټ استعمالوو یوز ډیفالټ سیټینګ مطلب چې په کوم حالت وینډوز وي وینډوز راوستي په هماغه حالت کې راشي که چېرې موږ ډېر تغیرات راوستو مثلا دا او زه بېرته غواړم نه چې هغه حالت ته لاړ شي په کوم حالت چې وینډوز و نو بیا یوز ډیفالټ سیټینګ ګوره هغه څه بېرته تغییر شي بل د پاور بټن پاور بټن موږ تاسې ګوره سټارټ منیو کې دلته شټ ډاون لرو چې څه کار کوي کمپیوټر بندوي کله چې موږ کمپیوټر بندوو شټ ډاون کلیکوو دلته ګوره نور آپشنونه هم دي چې په هغه کې ریسټارټ د آپشن نه سبا وایو لاګ آف لاک ریسټارټ سلیپ دا شیان دي خو دلته کوم بټن ده فعلا شټ ډاون که زه غواړم چې د دغه په ځای د شټ ډاون دغه منیو ته راشي ریسټارټ دلته راشي یا مثلا سلیپ دلته راشي اوس فعلا په دې کې کوم بټن ده شټ ډاون دا له دې ځای نه چینجوای شي ګوره شټ ډاون که چېرته زه ورته وایم چې ریسټارټ اپلای کړم نو بیا به اول دلته ریسټارټ وي شټ ډاون به بیا له کوم ځای نه راولو له دې ځای نه راولو ګوره اول دغه بټن که چېرته دغه بټن چینجوي له دې ځای نه چینجوای شي فعلا به ورته وایم شټ ډاون به راشي بل د پرایویسي پرایویسي کې بیا دوه شیان لرو چې کله زه کوم پروګرام خلاص کړم د هغو نومونه دلته راځي اوس مثلا ما کوم پروګرامونه اخري خلاص کړي دا مې خلاص کړی دا هغه پروګرامونه چې ما اخري خلاص کړي دي کوم پروګرام چې اخري خلاص کړي او په هغه کې کوم فایل مو خلاص کړی وي د هغو نومونه دلته راځي اوس مثلا ما فوټوشاپ مخکې خلاص کړی و په فوټوشاپ کې مې بیا کوم عکسونه خلاص کړي وه دغه عکسونه مې خلاص کړي وه نو که چېرته وایي چې دا ښکاره نه شي ګوره دې ته پرایویسي وایي پرایویسي که چېرته وایي ښکاره نه شي مثلا یو څوک راځي زما کمپیوټر کې راسن سټارټ منیو کلیک کوي که نه هغه د دستي معلومیږي چې ما کوم فایلونه باندې اخري کار کړی په کوم پروګرام په کوم فایلو مې اخري کار کړی که نه اوس مثلا حزب الله راځي سټارټ منیو زما د کمپیوټر کلیک کوي دستي ورته معلومیږي چې ما کوم پروګرام استعمال کړی ده فوټوشاپ کې مې کوم شیان استعمال کړي مثلا نوټ پیډ کې مې کوم فایلونه خلاص کړي ورډ کې مې کوم فایلونه خلاص کړي نو هم دلته نوم ښکاري او هم په هغه پروګرام کې مې کوم شیان کار کړي هغه هم راته ښکاري دغه چې ته پرایویسي وایي نو که وایي چې ښکاره نه شي اوس که چېرته زه دغه یو ایسته کړم سټور اینډ ډسپلی ریسنټ اوپن پروګرام اینډ سټارټ منیو بیا دغه شیان نه بیا دا ټول پاکېږي نه ښکاري او که دا بل ایسته کړم صرف دا بل دا یو کلیک وي دا یې ایسته کړم بیا دغه پروګرامونه ښکاري خو دغه منیو یې بیا نه ښکاري دغه منیو یې بیا نه ښکاري صرف ښکاري چې مثلا فوټوشاپ اخر استفاده شوی په فوټوشاپ کې کوم شیان هغه بیا نه ښکاري خو که دواړه ایسته کړم بیا دواړه نه ښکاري که چېرې زه دا م ایسته کړم او دا م ایسته کړم اوس یې اپلای کړم اوس وګوره شته نو دې حواله به بیا دا وي چې پرایویسي به خوندي وي چې یعنې که یو څوک راځي ستا سټارټ منیو ګوري ورته معلومیږي به نه چې تا اخري په کوم پروګرام په کوم فایلو باندې کار کړی نو که چېرته ټیک مارک وي پرایویسي ښکاري او که ټیک مارک نه وي بیا پرایویسي نه ښکاري ښه والی به بیا موږ تاسو ته دا وي چې کوم پروګرامونه ما اخري کار کړي چې هغونه هر فایل زه خلاصوم یا هر پروګرام خلاصوم دلته به یې نومونه راسن وي که نه راسن به یې له دې ځای نه کلیک کوم دلته به ضرورت نه وي چې زه دلته پروګرام کلیک کړم بیا له دې ځای نه هغه پروګرام پیدا کړم یا هغه فایل پیدا کړم نو راسن به یې خلاصولی شم او بدوالی به یې دا وي چې که چېرته څوک ګوري نو دستي به ورته ښکاري چې ما په اخري په کوم پروګرام او په کوم فایلو باندې کار کړی دغه شي ته پرایویسي وایي بل د ټول بارز که غواړئ چې بعضې نور ټول بارونه په ټاسک بار کې اضافه شي بیا له دې ځای نه اضافه کوئ مثلا زه ایډرس بار اضافه کوم ګوره اپلای کړم دلته به ایډرس بار هم اضافه شي کله چې یو انټرنیټ ویب سایټ خلاصوي راسن به یې دلته نوم لیکي هغه براوزر کې پیدا کېږي یا بعضې سرچ هم پکې کولی شي دې چې ته ایډرس بار وایي بعضې نور لینکونه هم کولی شي چې راشي اپلای کړه ګوره اوس به دلته لینک راشي چې کلیک یې کې ډیسکټاپ ته به تللی شي بعضې ویب سایټونه چې مونږ سیف کړي نومونه دلته به یې راځي او دا د ډیسکټاپ دا بعضې شیان دي که غواړئ چې په ډیسکټاپ کې اضافه شي اوس ګوره زه ډیسکټاپ ته راشم دلته به وینئ ډیسکټاپ کې چې څه فولډرونه لرم ټول دلته راځي وینئ دا هغه فولډرونه او آیکنونه دي چې ټول دلته لرم نو که چېرته زه په یو پروګرامونه مې خلاص کړي وي غواړم چې په ډیسکټاپ کې یو فولډر خلاص کړم له دې ځای نه به یې اسانه راوستی شم خو که چېرته زه په ټاسک بار کې دا شی ایسته کړم بیا دا نه ښکاري نو دا د ټاسک بار آیکنز شوه چې که بعضې لینکونه غواړئ چې پکې اضافه کړي اضافه کولی شي که یې کمولی شي دا د ټاسک بار او سټارټ منیو تغییرات شو پوه شئ تر دې ځای پورې